د لغمان ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې تړون ستایي او د دواړو هیوادونو له لوري د یادې پریکړې هرکلی کوي. زمونږ امارت چې کوم اوربند د هغوی سره منلی زمونږ ټول ولس ته قابل د قبول ده. اوربند باید دایمي باید هیڅکله په موږ تعرض ونه شي. پاکستان که تعرض ونه کړي امارت تعرض نه کوي. افغانان نه غواړي جنگ نه غواړي، موږ صلح غواړو. زمونږ امارت اسلامي زمونږ نظام ده، زمونږ نظام همیشه صلح غواړي، خپل ګاونډیانو سره خپل ټول دنیاوالو سره صلح غواړي. صلح د وطن ته ګټوره تمامېږي. څه چې د افغانستان ولسونه دي خوشحاله دي او اوربند آرامي چې ده د خدای پاک نعمت دی. نو په دغه باندې ټولو خلک خوشحاله یاستو چې دا اوربند وشه او د تورخم دې ډله هغه ډله ډېر لاری ډېر تجارت خلکو ډېر ضررونه پکې وکړل. ښه شي چې دا اوربند وشه او دا اوربند باید چې نورم وغځېږي او هر شی خبره د سولې د خبرې مذاکراتو د دغه نه حل شي. بل لور ته قومي مشران سوله او اوربند لوی نعمت بولي او په دواړو لوریو غږ کوي چې خپلو پریکړو ته دې ژمن پاتې شي. اوربند باید دوامداره شي، داسې نه چې یو میاشت اعلان کړي بله میاشت کې بیرته جنګ شروع شي. جنګ خو د انسانانو لپاره یو ضرر ده، له منځه تللي دي، اقتصاد هم خرابېږي، خپله انسان هم له منځه ځي او نور کومه ګټه نه لري. د جنګ څه فایده نشته ده، نه هغې غاړې ته کومه فایده شته نه دې غاړې ته کومه فایده شته. موږ غواړو چې رب العالمین دې داسې کار وکړي چې د دواړو ترمنځ د خیر تیږه ترمنځ کېښودل شي او امن د افغانستان برابري. دوی چې کومې سولې ته تلي باید چې په هغې باندې دواړه اعتماد وکړي، اتفاق وکړي او عملي هغه ته یې ورسوي. داسې نه کېږي چې ته ما وله او زه تا وله دې نه لکه بده پیله جوړېږي. او موږ غواړو چې خدای دې په قراره کړي دواړه طرفه مسلمانان دي، خدای دې د خیر تیږه ترمنځ کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ مستقیمې خبرې د سولې او یو بل ته د درناوي په اړه د یو پریکړه لیک په لاسلیک کولو پای ته ورسېدې.